کله چې امریکا افغانستان ته راتله، نه یوازې دا چې امریکا په افغانستان باندې پوځي استعمار وکړ او پوځي یرغل یې وکړ، خپل عسکر یې راوست او په افغانستان باندې یې میشت کړ. کله چې امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړ، نه یوازې دا چې امریکا په افغانستان باندې پوځي استعمار وکړ، چاپی یې ووهلې، خلک یې شهیدان کړه، په کورونو باندې بمبارۍ وکړې، خو امریکا یو بل ډیر غټ هغه امریکا په افغانستان باندې دوه ډوله یرغل وکړ. یو هغه یرغل دی چې د 2000 اول کال د سپټمبر په میاشت کې امریکایي عسکر راځي او په افغانستان باندې یرغل کوي، په افغانستان باندې تجاوز کوي. دلته په افغانستان باندې هر ډول ظلمونه ترسره کوي، د افغانستان خلک شهیدانوي، په کورونو بمبارۍ کوي، د شپې ړندې چاپې ترسره کوي. پوره 20 کاله، څه د پاسه 20 کاله امریکا پوځونو دلته په افغانستان کې ماموریت ترسره کړ. دی د پوځي استعمار یوه برخه وه. امریکا که دلته په افغانستان کې پیسې مصرف کړي، تجهیزات یې جوړ کړه، مختلف ځایونه او بیزونه یې جوړ کړه، خو د پوځي استعمار لپاره مصارف یې ډېر وکړ. خو کله چې امریکایان په افغانستان کې ماتې خوري او شکست خوري او فتح راځي، نو بیا د امریکا پوځي استعمار له منځه لاړه. امریکا پوځي استعمار په افغانستان کې ختم شو. سره د دې چې امریکا په 2000 اول کال کې د پوځي استعمار ترڅنګ یوه بله بدبختي افغانستان ته راوړې وه، هغه دا و چې هغه یې فکري استعمار راوړی و. زرګونه ځوانان، زرګونه خویندې او په میلیونونو افغانان یې زموږ ستاسې له خپل فکري استعمار لاندې راوستي وه. په حقایقو یې ورته سترګې پټې کړې وې، باطل یې ورته حقایق ګرځولي وه او حقایق یې ورته باطل ګرځولي وه. امریکا که دلته په افغانستان کې پوځي ماتې وخوړه او پوځي ماتې ومنله، خو لا تر اوسه موږ د امریکا له فکري یرغل سره په مبارزه کې یو هڅه کوو چې د امریکا فکري یرغل ته هم ماتې ورکړو. اوس وخت کې د نړۍ هیوادونه په دې هڅه نه کوي چې په یو بل هیواد باندې پوځي استعمار وکړي، پوځي یرغل وکړي. ولې؟ په پوځي استعمار باندې پیسې زیاتې مصرفېږي، خو مګر تاثیر هم زیات نه وي. کله چې په هغې هیواد کې د دوی ماموریت ختمیږي او یا هغلته په هغوی کې دوی ماتې خوري، بېرته چې راځي، نو د دوی پوځي استعمار تر هماغه وخته پورې بس. اوس نړۍ هڅه دا کوي چې په هیوادونو باندې، په مقابل هیوادونو باندې فکري استعمار وکړي، او فکري استعمار باندې که پیسې زیاتې مصرفېږي، خو بیا هم تاثیر دومره ډېر وي چې د هغه هیوادونو نسلونو ته رسیږي. لکه وګوره، امریکا نن په 2000 اول کال کې څه د پاسه 20 کاله مخکې په افغانستان باندې یرغل کړی و، خو اوس هم په افغانستان کې ډېری ځوانان، ډېری پیغلې، ډېری خورګانې د باطلو مفکورو څخه متاثره دي او ډېر وخت هغوی ته ډېر زیات قایل دي.